ګلبدین نایب په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي صاحب څخه مننه چې د خپلو نورو رسمي مجلسونو ترڅنګ د ملي ټیم د لوبغاړو روان تمرینات وویني او ویې ارزوي. د ملي لوبغاړي وستایل او هیله یې وښوده چې نړیوال جام سیالیو ته له لوړ مورال او هیوادنۍ مینې او جذبې سره ولاړ شي او ګران افغانستان ته ویاړونه راوړي. د لوبغاړو ته ډاډ ورکړ چې د هغو د روزلو او تمرین لپاره به هره ممکنه زمینه برابره کړي او زه ترې مننه کوم چې پر ما یې اعتماد کړی دی. له دې پوسټ څخه داسې معلومیږي چې د اصغر افغان د کپتانېدو یوازې آوازې وې. مننه چې د ویډیو تر پایه مونږ سره وئ. مهرباني وکړئ د افغانستان اکسپریس چینل سبسکرایب او د زنګ تڼۍ کیکاږئ تر څو په راتلونکي کې زموږ ویډیوګانې له لاسه ور نه کړئ.